ولسمشر غني نن چرته وسی وویل او څه یې وکړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني د ملي شورا 18مه تکویني دورې دویم کال پرانسته وکړه او په دغه غونډه کې په خپله وینا کې وویل حکومت چمتو دی چې د منل شویو اصولو په رڼا کې له طالبانو سره خبرو ته کینی. ولسمشر غني وویل د روانې کب میاشتې تر 20مې پورې به د مذاکراتي پلاوي تشکیل او جوړښت بشپړ شي او لا هم مشورې دوام لري څو داسې یو پلاوی چمتو شي چې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. ولسمشر وویل له طالبانو سره په مذاکراتي پلاوي کې به د ملي شورا وغړي هم ګډون ولري چې 2 غړي یو نر او بله ښځه د مشرانو جرګې او 3 نارینه او 2 ښځې به د ولسي جرګې وي. په خبره تر سبا پورې باید دا کسان حکومت ته ور وپېژندل شي. نوموړي تر بین الافغاني خبرو وړاندې د طالب بندیانو خوشي کېدو ته په اشارې سره وویل د 15,000 طالب بندیانو خوشي کول باید د یو میکانیزم له مخې وي تر څو د سرتاسري او تلپاتې وربند لامل شي. په خبره هیڅ هیله نه لرم چې د طالبانو بندیان ولرم. د خلکو غوښتنه هم دا ده چې د دغه بندیانو د خلاصون په برخه کې یو اجرایي ضمانت وجود ولري تر څو خوشي کېدونکي بندیان بیا د جګړې ډګر ته لاړ نه شي. ولسمشر هم دا راز وویل د سولې په اړه د حکومت ټولې پریکړې به د مشورو په اساس وي او په دې برخه کې کېدونکی پرمختګ او وروستۍ مسوده به 1800 ملي شورا سره شریکه شي. ښاغلي غني وړاندې وویل د افغان امنیتي ځواکونو هڅې د دې لامل شوې چې نن د سولې یو فرصت رامنځته شوی. په خبره له طالبانو اورکم به وربند بدلولو لپاره به خپلې هڅې جاري وساتي. غني له افغان ځواکونو سره د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا مرستو ته په اشارې سره وویل له افغان ځواکونو سره د نړیوالو او امریکا مرستې پر ځای دي او د یوې هوکړې په چوکاټ کې د عملي کېدو وړ دي. د نوموړي په خبره زموږ روابط نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا متحده ایالاتونو سره په متقابل احترام او د مشترکو ګټو پر بنسټ ولاړ دي او دغه راز د امریکا متحده ایالاتونو سره زموږ دواړخیز امنیتي تړونونه پر ځای دي. د ولسمشر په وینا د افغانستان دولت د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د توافقنامې هغه برخه چې تاوتریخوالی او بالاخره دایمي وربند ته پکې اشاره شوې ده همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل په اړه توافق شوی دی. د دې دواړو هرکلی کوي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.